د ځان ارزښت وپېژنئ. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د ځان د ارزښت په اړه یو کس کیسه کوي چې یو داسې میرمن پیژنم چې کلونه کیږي د خپل ځان د ارزښت پیژندلو په اړه له ستونزو سره مخ وه. هغه لویه شوه خو هیڅکله یې دا درک نه کړه چې هغه څومره ښه ده. د خپل ژوند د ماشومتوب، نوې ځوانۍ او ځوانۍ کې به چې کله د دې هڅه وکړه چې یو ګام مخته لاړه شي، ذهن ته به یې دا جملې راتلې: ته یوه تېروتنه یې، ته بې ارزښته یې او تا هیڅوک نه غواړي. هغې دا جملې خپل زړه او ذهن ته اچولې وې، داسې چې ان د هغې پر شخصیت کړو وړو او ګډ ژوند یې منفي اغېز کړی و. یوه ورځ په دې پوه شوه چې زموږ ارزښت خلک نشي ټاکلی، بلکې خدای پاک مخکې له مخکې د انسان ارزښت ټاکلی دی. هغې به ویل داسې یو څه پېښ شول لکه کټ مټ مې چې په ذهن کې بم چاودلی وي. هغې پرېکړه وکړه چې د حذف د کمي کېکاږل پیل کړي. همداسې یې وکړل. کله به چې منفي افکار ذهن ته راغلل او ورته ویل به یې ته ارزښت نه لرې، ته راتلونکی نه لرې، د دې پر ځای چې دغه خپل ذهن ته وسپاري او خفه شي، خپل سافټویر یې یو ځل بیا پروګرام کړ: زه یوه تېروتنه نه یم، زه یوه پیښه نه یم، زه د خدای پاک مخلوق یم او مخکې له مخکې چې نړۍ پیدا کړې پرېکړه یې کړې چې زه باید په دې ځای کې وم. زه د خدای پاک له لورې تایید شوی او قبول شوی انسان یم. زه با ارزښته یم. خدای پاک زما په بدن کې خپل روح غځولی دی. نن چې د دې ښځې د فکر بڼې بدلون کړی، یو آرام او ډاډمن ژوند لري. نو دوستانو، د دې ویډیو مقصد دا دی چې باید هر انسان د ځان ارزښت وپېژني او په خپل ځان او په خپل ژوند باندې ناشکري ونه کړي. نو په دې سره به ډېر خوشحاله ژوند ولري. مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه وکتله. که خوښه شوې مو وي ضرور یې در سره لایک کړئ او له همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.